شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو ته په مبشر ټي وي کې او بیا خاص کر په اجرا کې په خیراله وایو ستړي مشو وایو ورګریو موږ سره وي عیسی خلو د کمنټ لارې د خپل محبتونو لارې موږ سره وي په اجرا کې شرکت کوو د رمضان خان رهبر د ملک سخی جان او د ناچیز حیدر اودان خبره او تصور او ملمانه نورم را روان دي هغه د شهزاده امر ورسره نو قدرمنو په اجرا کې چې کله خلک کینی نو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي موږ نام صرف د خاص کوو چې هغه ویلي اجرا باره کې چې همون د بس کړه نام صرف د خاص کوو چې راشي ول منظر غلي وي چې څه خواږه په لار یو برابر نو خبره دا وکنه چې سخی جان خبرم کوي په اجرا کې چې کله د خلک کورونو لراشي نو هر سړی دا کوشش کوي چې اجرا کې کینو او خوږه خبرې وکړو کشرانم ناسوي او کشرانم ناسوي مشرانم ناسوي کشران د مشرانو خبرې اوري او مشران ملغلري خبرې کوي نو زه ته خپل نظم یو هغه وایم چې راغلو کشران یې تل د زړه په غوږ واوري کشران یې تل د زړه په غوږ واوري چې مشران کوي خبرې په اجرا کې ډېر ښه نو سخی جان را روانو او एकदम یو شعر ذکر تا کېږم نو وخت نو مو ته وایي چې کار دی چې اول خو سمه او چې ځینو بیا په وخت لاړ شه ګاډي ټکنیکی خرابه نه مساله وسړی یګلا ما وایي چې ما سره ولاړ چې ګاډي کې ما چې کاغذ خو څه چاپی واخله اوس کې څنګه چې ورګي شو کې کمر سم نه ورګي یې کنه یاره ګاډي بیا شي ګاډي سټارټ ونه ټیک سی ونیو کې بیا خپل ګاډي کې راغی نو خبره دا ده کنه چې روزه مبارک را روانه خیره ولا مونږ ولا لکه مونږ دا ویو کنه لکه اول په خپل په عمل کوو نو بیا مرګلو ته ویو چې روزه چې کم دی لاسه میاشته صبر میاشته ډیره جنگ جګړه پکې ما کوو لکه شهزاده ټنډه 12 بجې نه راځي خلیله می شهزاده راغی هغه په ټنډه 12 بجې مرولو کنه وخه په مینا محبت باندې روزه تیرا کو بالکل او تراوی وکړو او روزه مات ونه خوان واخلو الله تعالی فرمایي چې د لوټ بار میاشته به حساب اجرونه او ثواب او بل غیبتونه چې ونشي دا بازار کې خبره وره بازار کې ګرځیم ته خبره وکړه چې لوټ بار میاشتو نو پیاز یې دروسو نه درمو ته ورسول او نو دا سی لوټ مار خو نه دی کنه باندې کوي ته تاسو ونو چې خدا سي لوټ پات وی ته دا مطلب اوسه چې دا سي لوټ پات اوس به کجوري باګاوره پاک نه دا کجوري به کې 100 روپے او په 1200 روپے او په 1300 روپے کې هغه 4 کیلو 3 کیلو دا لوټ ورته شنو مړه خدای چې شرمای بس محمد خان راغلو حیدر شاستا سلام محمد خان په خیر راغله اسلام شي ولې چې افسر به خول ساده مخلص شو اوره تاسو پرمګر وخت مخلص یو مخلص شو کنه او خبره دا کنه مخلص پورې ته چې زه یو خبره ته حکم لکه سړی خو ځای غیبت نه مانی شي د زنانه غریبانه غیبت نه څنګه مانی الله دې مانی یاره چې زنانه درته ویلي ما ویلي نه ویلي کنه یاره کدا چې ته ټیک شو کنه نو موږ تیار بزرګانو یو بس هلته لمونځ وکړي په مصله او بیا سره شي پلان کې اسي ډینګلې اسي مړه په منځ کې کوي سړیا خایو وې څنګه مانی کوي منځ کې ویلې مړه ما نه کني سړیا مړه خو چې ویو چې هغه پلان کې دا سیاسي چې دا سی ویلي مړه دمره خو وی چې ویډیو رانه کې دوه منځ باندې ویلړې خو خبره کوي خو موږ ته چې دام ما کوو دام ما کوو وی ګرما سایو غس بھائی دام دا روجینم پاسم پکار دي چې نه ګورم ټولو ته د خواص کوو ډیر پاجزې باندې چې روزه ډیر صبر میاشته ډیر خپل برکتونه میاشته په معمولی شی باندې چې کوم د روزه ما بدنامه او چې روزه یې سر ته وخته او روزه یې مزغول را کوزه شو په خوله کوزه جنگ جګړو دغه شینو نه ډیر پرهیز کڅو کې ته وضعیت مې یو ته شخیر د مړه بس از استاد روزه کې چې کومه جګړه کې راځو چې سبب جوړ شي
الله دې نکي دا څه وجه؟ اسیم نه په کار څه وجه؟ په دا وجه باندې چې شکر الحمدلله اورنه الله خلاص کړی واورنه بغیر دومره شي نه بابا دې ډېر زیاته کې مونږ نه راغلو ته راغلو ما نمبر دی وتش بدرې څه وځول هغه تم دی وجه ډیره نه باور ما څنګه خلقتل بالکل نه خطر خو مونږ دی چې بغیر بدر صاحب محمد خان لا ګل ولا ګل قبول کا محمد خان صاحب ته مینه محبتونه راورسېدل محمد خان صاحب ده محمد خان صاحب دی هاي زنده باد لاس ملاو کو سره بخیر جوړه ها نو تا خبره ټیک ده کنه چې ان شاء الله دا به جوړ لګا خیر خوي ډیره خو الله دې ته مونږ خکې امين اسباب غوډه هم کې مو شو غوړي غوړي خبره دا وځي مو خبره اورو روجا سم خالو چې مونږ خو شو مونږ نه یو خه الو دې مونږ کی الله دې ته خکې نو چې کس کترانګه هیو همداسه وګا بل شو نو په په منداسه مو ټول مون دا خبره کړي جوړ کیا یو جګړه خشای نه دی تو زه جګړه دوه نه اسی وا خبره اسی وا خبره چې سخی ته چې پروژه کې وکه سم پټنډه 12 بجې وي سکه کو پاتو شو راځي فڅلخه تاسو مالک سیم زه تاسو خپل ټنډه کتل نه نه دا پښتنه وړي څلا خبره وړه دغه واجنه چې ضرورت نه وي شاشه سره وړه دا پروژه کې موږ په فضل خرچي پړې کې موږ شمه یې کوو بس یو ډیو کو پړې یو کو او ته چې چګریم را وړا کې وا چارم را وړا او چانیم را وړا او هیو مونږ زولا غوجه په خپل هغه تکلیف او مصیبت جوړ کړای چې هغه شوی نشته روړو یو دا شوی نشته روړو او دا شوی نشته روړو کووډ کې پڅ چې ته موجوده و ټیک نه کړه دا خبره خدا دا در صاحب منتظر او زیدی لیکلی چې د ګولې چای دل لګم وای په خیر راغلی ته څومره ښې او موږ زړه आवाज تاسو زګه تو زولا چې کوم د زور دی ګولې چوي ورو لګي په کوم پایو شو دوه کې ورو لګي چې ډیر مننه چې خوشاله شي هغه زه ملک نه وسو پښتنه کوم ملک نه پښتنه کوم ملک اول خو بدا چې نشي خینې بالکل او چې څوک په اختیار خو دې کې چې هغه ته مانی شي نسوار ولا ډېر جګړې کوي دا څه نسوار ولا جګړه چې چې دې نشان شي خو نشه خراب اړو نو یې کنه زګه پرول زرالا هغه ورځ واڅو ته پښتو کې عالمي ورځ واخې زرالا پوسټ کړو فیسبوک باندې چې موږ سره ته خاص کو چې میرا بالیو کې لسوار دی پری او موږ زنو نه ولا خوځګو چې تو زم پر او تو زم نه جوړ غواز نه نه توري چې اخو زړه خلک او زړه دې غونه چې زونې ویلو بندوي نه نه زړه دې غونه څنګه په نسوار راوړي چل دې په سر کې خوږي غاښ په ګولنګو کې غاښ کې خوږي او ګولې وینه په موکا نو هغه ځوی ولراشي یا مثال خوند ولراشي چې ون سای و شونډه هغه چې لګارو مې شي هغه ری به چې ودی شي سبوي په ولس بجری وي هغه زنګړو په ګونو په ځای هغه نو هغه ری به بیا سبوي وا په 11 بجری وي خشي نو باید بیا خوان ورکی او یې هر زبردسته ګولې و چې ګولې نه و نو سوارو نو تو خو ته خبره وکړه خو څه دی ولې پیمه ورکی چې پیمه دی بیا و پیمه خوري وځي او دی خو کنه کوي کا ژوند وو خیر شي کې روزه کې نه روزه کې خو عبادت پکار دی ورځي ورځې می عبادت او شپې می عبادت هملا وته عبادت هغه اوس چا چې و چې تلاوت سیستم نو رازدانه و یا نو هغه څه کول پوهه ذکر خبره سو چې ګوره یی چې خوب هم چې کومه د می بودت خاصه نه چې ته ولا شپه ورځ پروت وي نه نو کې پروت وي او هغه پروت وي چې بودت نه زه ما مالک نه وختنه وکړه جواب نه راکړی چې نسوار ولا څه پکې پکار وي نسوار خو دې ته ول کنه ما کوم جواب ورکی خیر دی د نسوار ولا دا چې د عام نشان نه خو دې نشي چې د نسوار نشه کې راځي او ډیره داسې خطرناک نشه و چې وای نه شوي بس ټول دماغ دې کار نه کوي ورشن دې خارخ کوي او بس انډیواله ته چې چا خپل ولګم کله کله زنه زړه ګډه هغه وی کې دا کاغذ هم وچی پروژه کې هغه عادت غوندې به جوړیږي کې تیګه باندې کی دا ډیره خچنه نشه او ډیره خراب نشه مالا صاحب رسول کا رسول الله دا غلی کلی حافظ لیکلی ټول ټیم ته سلامونه وعلیکم السلام شاه فریدی لیکلی السلام علیکم څنګه زوالالو زوالان خو کیبره شاته مخامخ ټول غلاشتي باباګان لاشتي دا خبره
ها هغه لیکلي مفتي ذوالفقار صاحب لیکلي یا السلام علیکم حیدر صاحب ته سپیشل سلام وعلیکم السلام د وعلیکم مفتي السلام ذوالفقار پروګرام کې تغیر حاضر وي مفتی صاحب ولا چې بس لکه مسلې وي او ته مې ولیدې ډېر خوشحال شوم ډېره مننه سرجي شاه صاحب لیکلي ټاپک څه دی ټاپک دی نشایانو او پروژه کې څه سخت تکلیفي په تکلیفي نشایان چې وي که هر رنګ وي که نسواریان وي که سګرټیان وي که هغه وي نو دغه ته تکلیفي پروژه کې ماسې ځان ته تکلیف جوړ کړی وي موږ دا باندې خبرې کوو تاسو خوندورې مشورې پکار دي او خواږه کمنټونه مخکې ډېر شپېته دېرش کسانې خواله مخکې و چې کوم مشرانو ګجرا کې کنستر روژه یې ماتوله چا و چیلم ډک کړو چا و سرګنډ لګولی و بیا وایي څنګه چې لګولو چې روژانو اخبار وشول بس پیاله یا د اوبو سره روژه ماته کړه او بیا مونږ چې وشو مالک صاحب موږ سره اشتراک کړی نوی کباب والا وته کامرس کالج ته مخامخ کامرس کالج والا کباب دی شي چاره لګلې خدای لګره موږ سره نوی بازار کې کباب والا وته او یو روجه پیکج لګولای چې 550 باندې فی کیلو روجه پر سوا په ډول بازار 700 چلی کې د 550 لګولای خان آباد کباب فروش دا خان آباد کباب دی ځکه خوشبونه پته لګیږي چې زبردست کباب مجرا یې غوجره راغله مجرا یې راغله دا څه خوشبونه دا خان آباد کباب دی نه وای غونډي خبره ده چې ګوره چې هغه نه پته لګیږي د بوی نه چې دا ښکلي دي دا خان آباد دی چې دا د غونډي په روډ باندې د ګاډا نه دی سوزوکي ګاډ یو د چلک مخکې چا سي تیر شي نو دلته دا استاد څنګه څنګه شي ټیسټ یو کار شر هغه دا څه کار دی کنه چې څه کوو کو څنګه خپل ته نه کیږي له اندازه ولګي چې تر ته وایي چې خان آباد جام دی په آباد او کباب لا جواب السلام علیکم بخیر او کباب زنده‌باد ولا طول شيء دا نام طول شيء ته چې په کومه به اګړه او چې خدي و چې روز کې به واچو مړه نه خو نه خو تاسو چې په وجرا کې خپل خان آباد کباب تاسو چې په وجرا کې خپل خان آباد کباب نو خاور یو هو وجرا کې رباب وای موږ یې نه مو مړه رباب یاني وای نو موږ څه کار دی رباب ډیر خله ترنګ لا یو شی نو غوډول لا پریزي نه نه پرې ځای کوم ګوره خوند ګوره مړه ټیک نو واه واه ډېر خورای کاوه زبردست کاوه ذوالفقار کباب رنګ مو تور وړي دو ټول عمرم ښه چې د سپین کباب وړل دو سو یو کنه نه تا ولدي اتوماتیک بخیږي تا ولدي شنو تا تور بازار تور ساده تور خو تم شوی تاسو هم تور دی خلکو کباب پخېږي زر 10 منټه کې پخېږي 15 منټه کې پخېږي نور شي خوري ټیم غوړي نو دغه وجنه توريږي ملک صاحب ادا دوکا لګ نه زه موړ ته پته چې ته موړ زه الحمدلله موړ یو د امر خوندور دی چې والله چې خمس دغه کېږي خو په اساس دی چې نشم خوړای موږ په اساس وای نام خراب کړو نام مړاو ته غرمې غوښه نه ویلی واغه مو خوړه بس اوس دا غلا سره مې مغل ډیره دا غدا وایي وجنا او در سیب دی او کاوت وایي انا بدو غره خمو کی اخر کې په نظر ده هي خی بیروالی دا وځه پسته ستل ګوره موږ د ذوالفقار لیکلي چې پرون پروګرام ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ کړی و بیا شاه صاحب لیکلي راځو تاسو ته پته خدا چې زه یوه نشه هم نه کوم الله ته وساته امین امین هغه لیکلي ها زه قدیر خان یم نه ډېر زبردست دی غزر داسې بمبار یم خبرې قدیر خان په اجرا سلامونه وعلیکم السلام ارمان دی جفتار وای شاه صاحب لیکلي کباب د ډېر خراب کړو راجو دا خو زه خو یم چې هغه لږ به نسکرین ته اسکرین ته یې کباب
یو ټیکلی راوړی دغه کباب دی ډېر ذایقه ښکلی دا کباب دی ډنډه کې نه پخوي هغه ګړو والا چې کوم بیا پیور ګوره ډنډه ګړي نور کباب داسې چې ونه سم ماتېږي او دا یې نه ماتېږي ډېر زبردست دی خپله دی ټوله غوښه ځینې خلکو پکې څه هغه پیاز اچوي ډېر زیات او ټماټر ډېر زبردست ښکلي کباب دي الله پاک دغه هضم کړي والا دو پیټې په خرابې مچ شرباز निकली एंड मुमकिन है तेरी शामों का हिस्सा न रहूं मैं एंड मुमकिन है तेरे साथ आखिरी हुई ये दिन मेरा ना बदा रोजा रा कना रोजे ने वो को बस के देशी चीज जे रोजा के गायब सलामना लेके हेले और मेरी तरफ से कबाब का सलाम ना बड़ा हैदर और दाम को सलाम हाँ है जिंदाबाद शरबाज जिंदाबाद نو شرباز منی تاسو سره څنګه چل دی دا اجازه شروع خبره هم نه وکړي کباب دي کپات یې پر نو به دغه استاد ته وړایم شي نه نو دا روک ماړه چې څوک یې شي غواړي ډېر دا له کور نه دی برادر دا تا وکړه دا کور نه شي وړای یې والا چې بعد زبیر خیر راغلی سکرټري صاحب ټیک ټاک یې کباب هم تیار دی کباب هم تیار نه بالکل داسې پوزیشن دی چې هر داسې وه ها نو دا کیمرا لګې نام طرف ته راوړو نه نام صاحب پروژه کې ضرور ټیم دی اخره کیمرې ته وګوره زما خو چټي مطلب د غوسه مسه نه کنه زه نشه نه کوم چا ویل کنه چې کله روجا شي نو انعام کله پچرګه گزار کله چيله باندې گزار مړ چې هغه جوړ کړی وي او دا اختیار کنه ما نشه نه استاد جی الحمدلله ها تاسو ملاله بچپن تیر شوی دی مړه دا نشه کې خو ټیکاله ها ټیکاله کې ګوره دا څه د غزنه هغه د شي بنشه سره روجا چې دا ما تر چټي شي ما لګا ته خیر کړي مړه نه نشه خوشته ته کنه یو ټیکر نه کوي ته شي شوی خوراک نشه ډېر شي نشه و ته یو ټیکر نه کوي ته شي شوی هیڅ شي نشو بیا دا ملک نن خوراک چرته کړی که څنګه نن وړه ما کوي والا مور دې مو کړه ها ډیر مو کړه مو چې نه روزه را روان ده ځان په شهید کړی واچال وم پړو چې ماته وکړو دا څه یې کړهای وو بس مړه خوان نه کوي بیا څه تورې چای شوی او مړه بس یو کیسه وو بس ما سره ملاو شوی وو ځکه چې کاپرې خورازه چیر باندې وخورم او زه خو یاسم خورم وی خورازه ما ته چیرې الله دې چې کوم دې تعالی نورم خورې دې ماته ډېره مننه خو ما چې بعد ته ورشه تاسو سره دیوالان یاران دوستان یو سره مونږ دغه څه ګپ پیږه نه او بس تاسو خپل پروګرام کوم دې بیا کاخیر ان شاء الله یو الله دې عزت وکي هغه سړی چې چکړه وکنه روزم په مړه تلو اساسي ګوتې مې وروړې بیا ته دې کوي کنه په نه هر خوا تاسو خپل ګرځې مو وګیو کنه لا شیم کې جوړه نصیب دی بنده نصیب دی مړه اجره کې خبرې نشته کا څوک خوري او کا څوک نه خوري اجره پر شهر سره وجري په نوې غلا کله خوشحال کی الله د روزګار کې خیر او برکت روزه کې به څه خیره روزه واسه بیګش نه بارے اعلان کړه روزه کې چې بل ځای کې 25 موسم 5.5 وي چې بل ځای کې 5 وي موسم 4.5 وي نو چې څوک ځان له روپې بچت کاوه روزه ماته جاتاو نو دله څوک خان آباد کباب له څوک غونډي په روډ دی ودر اډا چې دنه لږ مخکې خبرې دا خبرم کړی دا بلې دا خبرم کړی چې په دغه کې سفارس وو نورورا پیسې واپس پلې اخستای ټولو نه خبره ډېر لګلې دغه له او تاسو یې ځای کاو کوڅو کوم شي پروي تاسو به ویلې شو چې خزان په موړ کې یو بعد بیا وایي چې راهو ټیک نه و مال خپل پیسې راکړه دا ډېر خبره غونډوي دا خو ډیره خلکو د جن مخه یو ورته ساده خلک شته کوا دمره خپل راغلی دا چې کم یو شای په اجرا کې او پخړی از مې بارا یو کباب از ما بل چې خوراک زیات کړی چې الحمد لله په مشتا او بریتونه غوړل ته چې دا پسوس کې برته به خوش شي دا خبره چې مونږ نه دا غرس کې واچو خوش وي دغه و کاوی خو چې ته یو شیر نه نسته نه شیرونه خو ډیر شیرونه
نه خو ډېر دا نورستان کوله شیر کا فواد یو هغه راغلی میسج پروژه کې د تنسواري د باره بجود آباد ووی چې غوا والوته غوا ورته نو ده ورته وویل ته ورته ووایه چې سهار په 11,000 لینډ باندې وخته 11,000 لینډ وخته دا مطلب دی چې نسوارو نشانه دا ډېره خطرناکه ده و پروژه کې خو بس بند وي دماغ یعنی کار نه کوي خلکو ته خبره ده وی چې نسوار واچه باړې چې ځان په ولاړې نسوار واچه باړې چې ځان په ولاړې دا ټول ویډیو چې شیر وي اشتر مې په دې ټیم کې تیراوال صاحب راجو ما خوا کې کې ناشته نه تیراوال صاحب چې کوم دی په دې ټیم نسوار واچوي جام چې ورک دي شي غام شي سپینه خلا لکه نسوار واچه غونډي چې غونه کړي دې شنو یې مړه خو تیراوال صاحب دومره خولي ویلي دې سیمه کې غوما ډېر ښه ویلي تیراوال صاحب چې سپینه خلا لکه والے اچوي نسوار بس کورونه پرېږده نه شو شاته بګار واه هات نه چې سم هات یې پکړی نو بس کمای محسوس کوو تیراوال سے بیا عام غړې وو زبردست ولا دیو بخي ولا مغفرت د نصیب هغه لیکلي و د برکات مو کې خوای کی مفتی ذوالفقار لیکلي چې پرون چې کم کس حواله وختانو وروي لکه مالای ده کنه لا الله لیکلي سلامونه وعلیکم سلامونه وعلیکم سلام مفتی لیکلي هغه ګډ انډو بارا کیا به ولی کسه چې سم پروګرام هووري ته چروي نو غویو کنه سبو یو سی بل سبو یو سی ها دا هغه لیکلي اشفاق لیکلي دا مینس کې کس ته وایا چې لګ چای څخه مړه لګي څخه چای لګي څخه دا ته نه کباب دا جوه خندا کباب خندا ولا دی نه کباب ټریک دی ملګا څه په وشول کوا چې وینو مست کباب یوای کنه دا څه په وشو مست هغه زونی چې چا به څو مست او کباب په مستو هغه ما نه په دغه کې خپل شیر یې شو مست کباب مست بل ځان له 500 روپۍ کیلو 500 روپۍ کیلو په غول کې بګی کې نشته دا و صرف په ثواب په لید شه لګوله ویلام صاحب په خپل ځای څه کوي سر په دغه کې دغه چې دوی نو مونږ دا وایو چې کوام مستو او کباب په مستو نو زه کېغه خپل شیر مست چې نو شنو الله اخر نه کباب مست یو ځواني او بل هغه رغبره مست ده ښه مست ده دا کاوس کا یو خای مستی بل خای ځواني واه یو خای ځواني بل خای مستی یو خای مستی بل خای ځواني بل خوای ځواني او بل خوای مستی او دبر قبول پیدا شي چې هر وخت ته جوړه شي پریشانی نو تا ته جوړ چې ټوپونه واه په لختي نو ټوپونه ولا په تختی چې را و تختوي لختي نه خامخا دا هغه لیکلي صدیق الله لیکلي حیدر خان حیدر صاحب ډېر سمارټ لیدای شي کریک خولې سمارټ لیدل شي هغه لیکلي ملک اسحاق لیکلي دوبیلا سلام ټولو ته وعلیکم سلام رهبر ته هم سهار لا باران د ټوله دوبې اوبو بکړه سهار لا باران دی ټوله دوبې اوبو بکړه بچ ارمانونه پوره شي کنه تاسو ډېر پوره الله وخت په دوبې کې اوس مازه کوم په بيزو کې اوس تاسو خوشاله آباد لرئ اوس غوته هر وخت په زلوبو کې چې د مونږ आवाज چاله ورسي څو کمینی څو کم حیدر استاد پریزاد چیرته پریزاد څوک دی پیرزاده پیرزاده خو په خرکی کې دی دوا سلامي کړي که څنګه محمد خان لیکلي کله پیرزاده څنګه تا دیوال پیرزاده خو خدای او مسلمان مستعد ناسو خسور کې بل دوا او تا کوا پرشن نه چالای سترګې افغان اصل لیکلي سپیشل سلامونه خوشاټنګ وتا وعلیکم سلامونه خوشاټنګا موږ شیشه یو هر چاته پکې خپل مخ کاری موږ شیشه یو هر چاته پکې خپل مخ کاری او خو چې هر څومره د وشي مو ته پکې خخ کاری
خخ کاری تا خولي اخلاق موږ ته راورسېل ها دلته کړی و خدا شهزاده ته لګه کیمرا ورته وکړه ها بوکس والی کلی چې السلام علیکم تاسو ټول ته یو نصیحت کوم واخای خای تا په نصیحت کې پټې فلسفې دي زګالی داسي ټول غیر بریک دی واحد صورت دی چې ګیره لا در سره ډېر خوند کوي ټول ګلګری یو ګل ګیرو تاسو هغه به سره راورسېدل ټول ته خاص وکړو ملک سخی خو ګیره شته شهزاد وی پرې ان شاء الله حیدر اودال پرې هفته دوه بار خو بیا شوټینګ دوران کېږي ها ټول استمرا به میسج غلط خال ورلی راغلو ټول ته سلامونه دا بوجره باندې بیګ نن نیو گیسٹ حیدر صاحب او رهبر صاحب ته سپیشل سلام کو راجو وعلیکم سلامونه نیو چلایو دا وجره کې چلیونه وشو نو دا پاس پنیریم لې وکړې ما ورې بار اچھا اترې چې باندې پټي مکرن الوالي لکه اوس راغله د پنځه پروګرام د چې کسي ته پیله ځلې ویني په پروګرام کې نو موږ د خټي کولو وجره کې کنه خو دا ویجره پروګرام دا کوټه کولې کنه دروازه وا چې د کشرانو کار مشرانو کړی دی او کنه نو اوس که شنو وای نه کوي اوس که شنو هغه وجره دروازه میخي وله اوس که سران ما ورې بار ټیک ده بس موږ ډیر مهنت سره ډیر مړه دا اوس که شنو کار کوي چې دا چې خپل دې مزید موبایل راخسته کې ګړې کې غرغره کوي ها ای پچا باندې پلار خبره خې لګي پچا باندې یار خبره خې لګي پچا باندې پلار خبره خې لګي پچا باندې یار خبره خې لګي زه خلک څکم په ما باندې حیدر خبره خې لګي په ما باندې رهبر خبره خې لګي دا کیمرا لګه وړه شهزاده دا شهزاده روجا کې یو خو روجا کې وی بټنډه 12 بجې وی سړی کنه نو شهزاده په کوجا کې هم داسې وی چې هر وخت خراب ناس وی مخې پر سر دا خیر څه وجه دا څه وجه ها دا وجه درځه خایم دا ورځ درې او څلور پښتو فلمونه کسي پاکي ابرار خټک ډایلاګونه او جادو ډایلاګونه نو بس مخې ته دالګي شي استاد جی شهزاده هغه لیکلي اسپانیال لیکلي شهزاده ټاپا شاپکه ولا وزه لا لا اسپانیال کړي اسپانیال چړي بازار والا زه وایم نو ویا بچا شیر ویا یو شیر ویا څه شي ویا مړه یو شیر ویا سړیا ویا ټول خیبر سپیشلیست شو ویا ما په قسمت کې ګندري رسیدلې دي نه بلې ما ویا څه ویا چې زه ساحل په بریدو کې زخه خېل یم خړ خیبر زما وطن دی غرونه حیدر صاحب خیبر یو ځای خیبر په سلطل په برالو شاله گویا سه پورا ځای څنګه پورا خو ناراضي خیبر په سلطل په برالو شي هغه کې فکر څه دا سوچ چې خدای را کړی نه وي نو بجاړم د خیبر پسلنتن په بارانو شي ها خیبر صاحب ځای خاطر بابا ځای دی شهزاده میرا بالیو که چې پردي شي علماء چرته خپل ولیکه نو تا باس پردیار د کاجو ځای زړګي موږ له خپل نه بل نمبر رحمان بابا نو زه هغه کې سخی ته ورته وکړه چې هغه وایي چې ډېر دی ځان د ملګری لوي لګا ماته استاد اخترانی کې وي همدا څه وایي یادر استاد چې نن دې پټکي کیس دی ډېر څنګه ورسره تاسو دا خبره سي مالک صاحب غلا اجازه وجه نه کوئی فرام ډېر کړای نه یادر استاد دزلو شروع کړو ما ورته چې نه پټکای په کار څو کنه دا په کار لو د ملګری لوي چا یو لوته خبر اورو د ملګری لوي یو شی بلم ډالي کو خاطر صاحب چې وړه نه چاپ یوړو نه وړو کنه چا ستونه ګوره چې چا یوړو اچھا څوک دی مړه ها ځان ته خپل معلوم دی چې چا وړای کنه غړي کې ډېر ځات چوڑے بیا شهزاده ته کوټه زیاتې کې ملک صاحب سره راولي اچھا مخکې وخت کې راسي مخکې وخت کې راسي چې ټیکنالوژي ونه درې غړي ونیول ګوره یو خبره کشرانو لکام چې مشران دلته سامان کیدی
تاسو چې کوم د هغه شي کې ګوتې مو وهم ته ولې خبره خو وکړه کنه مله خبره خو لګوره اور هغه ریډیو هم خراب کړی کنه خبره وره ټوپې ما تا کړی را یار دا چا یې شلم ټوپې اره بره چې ګړي کې موته جران دا ټوپې درې غلي یو ونیول ها چې ویني ول نو غلطه وسندو غلوله یې لخته ورکړي باچا ته وویل چې ان شاء الله چې کم غالوي هغه دوی ګوتې لخته و دریم کیسه دوی ګوتې لخته وګدای نو غلط فکر کړی دی چې اوس څنګه چل دی بس دوی ګوتې پیګې خو لخته یې پټه غوسه کړه نو لخته غټیږي نه چې غوسه یې کړه سبا یې بیا پیش کړ چې پیش یې کړ چې تر شو چې غلم معلوم کو نو ویل چې لخته اصل چې خپل لخته مو وی چې لخته مې سره وکړم چې راوي خسته لخته نور لخته سه ولې نه دوی ګوتې کامه نو ویل چې غلم ته یې مونږ چې کله وګڼو کنه یو سړی مخ مال راته وکړو نو مطلب دا چې ته ولا کوم بالکل حد نه نو یو غلا وایو چې ورته هغه پګړې دا تاپ غلط فهمي کې وړیا د قتل ځان په کور کې اجرا کې مشرانو نه شرمېدو نه تصویر کې وروړه کار څو خیر او راوړي تصویر شپ کې وباسه پټه راوړي او راوړي تصویر شپ کې وباسه هغه ځان کاټو هغه لیکلي سرمانه چې ګوندیان وایي ملک صاحب لیکلي چې د یار صفت محتاج نه دی یار د صفت محتاج نه دی او ګلابونو تر چا شندلې دي نه ربر شه تا ډاله نو زه دته یو خپل شعر یو ډالې کم چې یاره ډنه وڅکه خوګوي ګوډه شندم ګوره چې پرلای راغله او د زړګي کور لا ملالای راغله ها ها څوک راغله شندم ګورنه دا وګړي پرلای میمانه راغله او د زړګي کور لا ملالای راغله او رکیب څه بد را سره کړی نه دي واه واه سمسترګو کې از غیر راغله ګلاکار راځي سړی نصیحت خو درته زبردست ویل شوی په پینې شوی ما یې رکیب شي بل ما چې استاد خبره نو استاد خبره اختیار ما ممکن کوم دا راکی رقیب خبره یو کړه کنه رقیب چې خبره نه ما رکیب شي څنګه بدلي زه ټیم کې خو لکه کوم داسې بل نه کیږي بس خو نه خاورا چا ته وای چې رقیب څه دی غبا څه دی چا ته وای چې رقیب څه دی غبا څه دی ما ته ته ډیر عجیب ته ور وځغې نه پیژنې لامبیو لګي فلم خو نه ایران لیکلي سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام وای ورکه الست الله لا راغله خو یې دا څه کې دې دې دا نو قربان تاسو ته مونږ بیا خواست کوو چې روزه او د محبت دا کار دې کې کنه نو دینه خوان واخلو عبادت پکې ډیرو کو ورځي په ډیرو خورو وای داسې خوراک پکې ما کوو چې تاسو لا نقصان ویر کی اچار هر طرف ته ټونګې نه دی پکار اچار وی څنګه بغیر اغلو په لایل باندې مظفر شي لاب نه او شعر د بوکته وی زور شعر زړه پورې راځي زونه ویلي که څنګه دوی کا پښتو بس پیږي بیا څنګه या परिश्तो नचेड़ो नचेड़ो हमें हाँ 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 या परिश्तो नचेड़ो हमें हम दुनिया की सताई हुए हैं इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं इस कदर चोटकाए हुए हैं मस्ती वाला शेर आशानी की बिली गिरी ये मस्ती बोल दी दादा में पेश हो दादा बचपन वाला खबर है कि ना बस बस आगा वक्त مالک صاحب بیا تربوز را چاول جسو وجه از اعزاز خپل لګي او مظفر ته وایا چې تاسو د وجرې ته تشم راونه لګو پیسې ورته وایا مظفر کته بم پروګرام کښې نو اعلان صاحب درخواست وکړو زما ملګری ما نه بار بار پوښتنه کوي زما دکان ته شهر ورسو کاغه افطار پالټي وی کوم داسې سیستم وی چې دا ملګری ته پته ما کړی ما من ماتین اخلاص کا پته ما کړی دی کنه شیرونه سره پاوري ته وګورم چې سراج افریدی لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ آیان او نقاش پروګرام ګوري آیا او نقاش ته بوکسله بوله ورسېدل ډیر مهرباني سراج افریدی سراج شهزاده پیژني شهزاده پیژني ټول دنیا پیژنې زړه خو نه پیژنې باندې جام بازار ټول دنیا له ټولې جوړې کړې ځکه خو نه ډیر ولا شي هغه لیکلی توفیق لیکلی شهزاده ته صرف دومره وایي چې د جشن فلم ډایلاګ وایي چې درې هغه فرمایشونه دي کړی وای صحیح نه وای دغه خبره شیر وي ته وي خدا خو لنس ده خو دا شیر صحیح نه مړه صحیح ده ما چې مخ جوړ کا فلم کو سبیا په خبر زما ده باګه مړه دا سټ ډبونه کې خړلې و دومم سب لګړي خو مانه
کالو سره جوړه کړ کومې تنګسي په ما تیریږي وای آشنا داسې په چا تیریږي نه د آشنا کړم نه د تور د سترګو په زړه زما دغه سودا تیریږي او شهزاده سیزي مې چې نه راګوري په مخ کې زما په خندا تیریږي دا چېرته په حجره کې لیکل شوي ما لیکلي دو حجره وه ها هغه آواز لیکلي تاړ دوی مړه حیدر صاحب محمد الله لیکلی السلام علیکم ټول ګروپ ته وعلیکم السلام او بیا مخلوق لیکلی قتل جابر ټولو ته سلامونه بالخصوص حیدر استاد ملک صاحب ته یا په ډرامه کې به فضل اکبر استاد حیدر استاد او ملک صاحب سره خوښ دی نوې ډرامه مزه کړه راځي بالکل سبا شوټینګ دی انشاءالله رجماتي هغه باندې جوړوو چې رجماتي کې کم ماشومان وایي طرف ته یو تاو چې نوې ډرامې باره کې څه ملک نو بس رجمات سی بوې سبا انشاءالله رجمات یو ډرامه جوړو چې پاکي ولګه سبق یو صبر نه کار اخلو هغه لیکلي وزیر محمد لیکلي سلامونه ټولو ملګرو ته استاد وعلیکم السلام وزیر محمد صاحب خی جوړي دا موږ استاد دی ډېر محترم دی جی آرډر هغه لیکلي شاهین افریدي کې السلام علیکم څنګه چل دی ښه خو یو تاسو ټول تیر شوي پروګرامونه مو په یوټیوب وکتل د سخي ملک صاحب ته تیرا والا کیسه مې ډېره خوښه شوه هغه په خره باندې چې وسیار وړی و نو دا خو مغه وخت کې دا خبرې وې که نه ډېره مهرباني شاهین بھائی موږ هر چاته چې په یوټیوب باندې وکړو یوټیوب باندې کیمرا هم صفا ده او د اشنا پرده هم وي ډیزاین هم ښکلی جوړ وي او یا کیمرا هم بدله صفایي سره یوټیوب باندې که څو مبشر ټي وي باندې په یوټیوب پرتې تقریبا 35 کیس ته یې خوند دی واخلو مبشر سپیلنګ ورته وښیو MUBASHAR مخلوق لیکلی چې فضل اکبر استاد صاحب یو ورځ راولو حجرې ته مخلوق صاحب ته داسې کار کوي چې فضل اکبر صاحب کرجاوي را لګي قتل نه ځکه چې شپې ورته مسله وي چې دلته یې ډبه کې وخېږي هلته کوشي ډېره نه بعد 2000 روپۍ چې راولګي په هغه کلیوالو ته وایي چې موږ ته یې راپاس کړي سپیشل فضل اکبر راوغواړو وا پروګرام سپیشل فضل اکبر پر خبره یو غړنا اوس پروژه کې ورځي کې د شي ورځي ځان سمبل ماکو راځو اماسه درې بجو کې ځان سمبل ماکو د فواد طرفه څو شیرونه سراغلي دي یی چې زما یاد شوی دي د انتظار شپه ده زما یاد شوی دي د انتظار شپه ده څوک ورته وایي چې راشي دا اتوار شپه ده او سبایي ټوله نړۍ زور مانځي او خیر دی که نه سبایي ټوله نړۍ زور مانځي نو خیر دی که نه ګل رانه واخله نن د مینې د اظهار شپه ده ډېر ښکلي شعرونه او ډېر هغه لیکلي شفیق افریدي لیکلي سلام د کویت نه مخلوق افریدي لیکلي بالکل زه ذمہوار یم استاد فضل اکبر استاد وایي والو زه خرچه څومره کېږي زه ومالم ثناء الله لیکلي سلام ټولو ته انداز خان لیکلي رامدار ته سلامونه او تاسو ټولو ته د جلال آباد نه په خیر راغلې الله دې خوشحال لره او بل میسج کړی چې کوم دوه تنه لاړل دا څه لاړل نو چې په کوم ځای کې بازونه راشي هلته چړچړې نه ټینګېږي چې کوم ځای کې بازونه راشي هلته چړچړې نه ټینګېږي دا منم ملګریو خبره څه که نه چې هغه ګاډي مساله وه یو سایکل خراب شوی بل یار وګودله هلته ثناء الله ډېر ښه راولګله موږ دویمه کړې ته رسوله ویله سایکل پورې راشي هلته چړچړې نه ټینګېږي دا سایکل پورې خبره وشوله نو موږ یو دوه درې شعره سایکل پورې ویل چې یو ملګري ویل چې یاره موږ چې څنګه دی نه واخو چې یاره سایکل رانه چاپټ کړو نو موږ چې یاره تاوې تالا کړی وای که نه چې تالا کړی مې و نو تالا سایکل یې وړو چې نو بیا پسې داسې شعرونه چې تالا سایکل رانه تالا کو له معلومه سړي تالا سایکل را تالا کړو نامعلومه سړي او د تګ مشکل راته پیدا کړو نامعلومه سړي ما ویل تالا سایکلې څنګه درنه یوړو سړي ما ویل تالا سایکلې څنګه درنه یوړو سړي هغه وی تالا سایکل په شا کړو نامعلومه سړي د تګ مشکل راته پیدا کړو
نامعلومه سړي ډېر ښه. غیر منوي پنچر خو نه ورو جوړ هغه خو هغه مړه خلک او ډاکټر په خاغه لیکلي صلاح الله لیکلي ډېر ښه. بیا یې صلاح الله لیکلي ریبل استاد زنده‌باد. صلاح الله بیا لیکلي نواب وی مس یو نواب به یادېږي. نواب به انشاءالله ډېر ځله شي ځکه چې روژه شروع کېږي پروګرام یې په 3 بجې وي او نواب به په هر پروګرام کې ته ان شاء الله مونږ تاسو یو منټ دوه ته خسور کې وای خسور کې وای ورګه دعا وکړي کنه. قدرمنو پروګرام موږ ته امید چې خوښ شوی می ان شاء الله هم تاسو لپاره کینو تاسو لپاره وی غپونه هم لګو ان شاء الله تاسو په مخ چې خندا راشي د مونږ لوی غوډه مقصد دی چې څو لمحې د ژوند په قرار تیر شي په مینه محبت تیر شي نو دا پکې هغه که خیال وکړو د هر سړي سره پیسې هم ډېرې د هر سړي سره وسایل هم ډېر روټۍ هم ډېره خرچې هر څه ډېر خو که کمای دی صرف د مینې کمای بالکل نشته دی د خوشحالي نشته دی نفرتونه ورکوي مینې هغه یو شعر دی چې مونږ په هر لار د محبت تخم شیندلی دی مونږ په هر لار د محبت تخم شیندلی دی اوس خوښه د سپرلي که په رو که په نخرو راځي بله دا ده چې ښکلي شعرونه او ډېر زبردست ډېره مزه او خوند یې وکړلو مونږ همدغسې خلکو له په مخونو باندې خندا او خوشحالي راوړو د مینې محبت او د خوشحالۍ خبرې کوو غم نفرت دغه چې کوم دی یې کوو نو چې ګل که د امید مې شکلې پکې ګل که د امید مې شکلې پکې خاورې په تخمونو باندې اچوو قدرمنو خاد آباد بریالی اوسئ میسجونه راغله پکې پرون ما کوېسچن کړی و ما له جواب را نغلو علي افریدي لیکلي تا څه کوېسچن کړی پرون خو مفتي صاحب ډېر لاس و صلاح الله لیکلي را صاحب ډېر ښه په د غم وخت کې تاسو خلکو ته انټرټینمنټ کوو ډېره مهرباني 10 خان شلوال لیکلي تا ترېنه د سر قرباني وغواړې ته ترېنه د سر قرباني وغواړې ګوره افریدي چې په سر څه کوي نو خبره دا ده چې تګ را تګ بغیر تګران شي خوشحال ماما رهبر او حیدر ته ډالۍ کړی دا شعر ډېر ښه ډېره مونږ ته شعر ډالۍ کوو انداز خان بوی ته چې تګ را تګ بدر تګران شي اسرائیله دلته جوړه کړه جونګړه پښتونخوا ډېر ښه په جوړه که جونګړه پښتونخوا کې او بله یوه خبره ضروري کوم چې ډېر ملګري داسې وي چې هغه ځینې وخت کې کمنټونه وکړي داسې کمنټونه وکړي چې هغه موږ زړه خفه کړي نو دا مجرا تاسو لپاره زنده‌باد استاد ته کوشش تاسو وکړو چې ته خوان واخلې زه په ځان دومره نه وخت کوم زه په د مرګري په ځان دومره نه وخت کې تاسو لپاره تکلیف تیر کی موږ پکې څه مطلب نشته او نه موږ ته پیسې ملاويږي تاسو لپاره دا غریب ته شي ملاوي یو شي نشته خو چې یو څو منټه تاسو په مخ اندار راشي او خوان ته واخلو بده موږ مقصد دی مقصد هم بل دی چې موږ د مسافرونه چې کوم دی هغه ځان ته وطن بچی مور پلار یاران دوستان نو دوی لپاره موږ دا کوشش کوو چې هغه غم د هغه هیڅ شي او خنداو کی او خوشحال شي من خبره ده څه کنه چې دا پروګرام سٹارټ کړي راج محمد او استاد جی دی نو الحمدلله چې تاسو دوباره کوم داسې هغه سوالونه او جوابونه موږ نو غواړي کنه چې بس موږ خپګې نه یسم پېنه دا په خوشاله لپاره دا پروګرام سٹارټ کړی موږ نه که هر رنګ پښتنو کې موږ نه خپه کیږو موږ ان شاء الله دغه په مینه او محبت دا خندا والا او خندا کې جواب چې هغه دو مطمئن مې او خان دی مې خوشاله مې او جواب یې مرکو خو جواب یې مرکو په مینه او خندا نه ډک او بلا قدرمنو روزه میاشته الله مونږ ټول تاسو سره نصیب کی په چم غوند کې خامخا وګورو کې د شي دغه څوک مجبور خاندان ویل بالکل استاد جی نو لګم د خپل امین اظهار چې سره وکړو مرسته سره وکړو الله تعالی ډیر عظیم شان دی او ډیر اجرونه ورکوي او دا خبره دا اجره په دارا غونډه کو ته څه وایي نه پاتې دوا کو علي افریدي لیکلي استاد په موږ ګران دی په موږ په خپل ګرانی علي افریدي خوشاله اوسئ عزتمن شئ او اسکرنی سلام کړه او اسکرنی زنده باد او اسکرنی خوشاله اوسئ ډیر غړي کرنی ټي وي ډایریکټر دی او زنده باد یو خپل هغه وایي بورډ نه په خیر د بورډ والا ته موږ دا وایو خپل یو غزل یو کړه چې اجر په خپل ورکوي الله اجر په خپل ورکوي الله او څوک چې کړی د زړه نه زړو قدر ډېر ښه بس موږ اجازه غواړو لازم درمنو آباد خوشاله بریالي اوسو دعا خیر او چې الله تاسو د ټول مرګري خوشحال کی یا الله موږ له طاقت راکړي چې موږ د روزه د الله احکام د الله د حکمونه په خیر سره ورسو ولا موږ ټول خوشحال کی یاران دوستان خو خوشحال کی الله اکبر